مرکزی اجرا نسیم شاه علوی ګل چاهت 40 مليون افغانان بیګا په زړه باندې زخمی کړه. کرکټ بورډ خدای قرآن صاحب په بغداد د ټول دنیا جماعتونو زیارتونو والیانو میاګانو ډمانو او د اول سه معلومون ته وګوره. بیړنۍ ناسته یا جلسه وبلې د شمت مخکله آسیا کپ څخه له ټیم نه لري کړی او بسترای وربار کړی. فرضي یو بل ور کپتان وټاکي دا د کپتاني وړتیا نه لري. هغه ځکه نه ښه ټیم لیډر دی، نه ښه بیټسمن دی، نه ښه فیلډر او نه ښه نندارچی دی. ځکه دغه کې هغه شور ماشور هم نشته. نو څنګه به ښه کپتان شي؟ نور نو د افغانانو احساساتو سره لوبې پرېږدئ. د دې ملت له احساساتو سره لوبې مه کوئ، که نه هر ځل به همداسې شرمېږو او ګل چاهت نرخزی به په یوازې ځان له موږ څخه میچونه ګټي. حشمت مې په یو شي کې ومانه، هغه هم کیلو خوړلو کې تقریبا په یو سیریز کې د سریلانکا د کیلو زنګون له سقوط کړي. په دغه کار سره زه د سریلانکا بیزوګانو او شادوګانو ته خبر ورکوم چې ستاسو حق زموږ کشف یعنې حشمت وخوړ. قانوني چلند تاسو ورسره وکړئ په ټول د سزا. عجیبه ده چې په بالینګ کې کنټرول کو بیټینګ ناکام شي، چې بیټینګ وچلیږي بالینګ خراب شي. معنا دواړه ښه دي خو خبره بل ځای کې خرابه ده. هغه دریم ځای به د نسیم شاه شاته وي، نو بل ځای کې خو څه نشته. بله دا چې قسمت دې خراب شي، سپی به درته غلی ولاړ وي او زه به درته غاپي. مقصد مې نسیم شاه پورې و. پنجابیان ولاکه په موږ باندې دومره نخرې او کڼوازیانې وکړې لکه څومره چې نرخزي نسیم شاه په موږ باندې نخرې وکړې. موږ تل د خپلو جذباتو قرباني شوي یو. د سر دښمن ته مو په زر ځله ځواب ورکړی دی. خیر که موږ په هر څومره کمزوري کې یو، کرکټ کې یو څو ځوانان دومره بې احساسه دي چې ولاکه د ولس غم بالکل لا ورسره وي. په تېر ایشیا کپ کې مو همدې فضل ځوان د ټولو افغانانو ټولې لوبډلې هیلې په اوبو لاهو کړې. ځان ورته تر نبي او راشد لوړ ښکارېده او بغیر له دې چې د هغوی خبرې واوري خپل ضد یې وکړ او ګټلې لوبه یې وبایلله. فضل د لومړیو ورونو بهترین بالر دی، خو په اخري ورونو کې بیا د 0 سره ضرب دی. خیر دی بایلل ګټل لازم، خو دا بایلل بیل و. دې ناکامۍ زرګونه زړونه وداغل. تر ننه مو د ګلخانانو پیغورونه د همدې فضل حق له وجه اورېدل او اورو یې. تاسې به ووایاست چې صرف افغانان کرکټ له سیاست سره یو ځای کوي. داسې نه ده. یو مرکه کې چې اجرا نرخزی نسیم شاه پکې میلمه دی، خبریال پیل داسې کوي. د جاوید میداد یوه او د نسیم شاه 2 شپږیزې به په تاریخ کې د تل لوی ویاړ پر رقم ثبت وي. نو تاسو وایاست چې جاوید ورته په شپږیزه نړیوال جام ګټلی و او اجرا نسیم شاه ورته له افغانستان لوبه ګټلې وه، خو دوی دواړه سره برابرول دي. دې ته کوم نوم ورکوئ؟ لوبه کې ګټل بایلل ضروري وي، خو داسې چاته چې کپتان ستا د وطن جوړ شوي تولید ته شونډې بوڅې بوڅې کوي، بالران د بال په مس کولو په لوبغاړو پسخندې کوي، د کرکټ بورډ مشران او غړي یې ښکاره ستا سپکاوی کوي، عوام یې تا تر یو کافر هم بدي سوي، د خپلې ژبې ورور دې درته پرې ولاړ وي او پیغورونه درکوي. آیا له داسې یو ټیم سره هم باید د نورو غوندې لوبه وشي؟ آیا دا د خپلو خلکو حق خوړل نه دي؟ آیا له خپلو مینوالو سره ظلم نه دی؟ آیا د ولس په احساساتو ټوکې او لوبې کول نه دي؟ شپږیزې در باندې ووهي، وکټې دې درنه واخلي، هر څه چې په کرکټ کې شته دی ودې شي. موږ به مو بیا هم ملاتړ وکړو، خو د خدای جل جلاله روی ومنئ، د وطن لپاره لوبه وکړئ. همدې اجرا نرخزي نسیم شاه پسې له نبي سوا ولا ټول لوبغاړي مړه دي او پر ځان یې دومره سپور کړی دی چې زموږ وجدانونه شرمېږي. آیا فخر زمان اوټ کول به سخت وي که د نسیم شاه 11 منډې په داسې حال کې نشي بچ کولی چې مقابل طرف یې مکمل سوځېدلی او پوره تر فشار لاندې دی؟ زه به نور څه وایم، خو دومره به وایم چې د ګلخانانو او پنجابیانو یو بل پیغور هم راته جوړ شو او موږ ورته ستر ټیټې شو. نسیم شاه یو ځل بیا ثابته کړه چې فضل حق د پښو هاورې هم نه دی او دا 2 ځلې خو څه کوي، زر ځله نور هم ورسره مخامخ شي، تر دې به بد پای ولري. زما هیله همدا ده چې یوه ورځ موږ داسې لوبډله ولرو چې هر چا سره د هغه په ژبه وغږیږو او یو بې وجدانه پکې موجود نه وي. که زما دعا قبلېدلی ما به صرف همدا ویلی وی چې خدایه له ملي لوبډلې مو بې وجدانه خلک لرې کړې. چا چې له زړه لوبه وکړه ژوندي دې وي او چا چې په وجدان نفس بر وګاڼه او موږ یې خفه کړو، خدای جل جلاله دې تل شرمېدلې لري. فضل کاکا لومړیو کې لوبه را جوړه کړي، په اخره کې په لوی لاس وبایلي، په اخري وکټ ته یې بالرانو پوره کړه. تېر ځل همدغه ننني نرخزي نسیم شاه ترې پوره کړه، بل وار یې سریلانکا ته وبایلله، اوس ترې 11 رنز په اخري وکټ کې نرخزي ویالله پوره کړه. دا سړی په اخره اورونو کې پوره تاوان دی. پاکستان څخه د لوبو بایللو له امله د افغانانو د ډېرې ځورېدنې او خفګان ریښه زموږ د وطن تېر سیاست ته غورځېدلی چې له دغه هېواده مو په کراتو ماته خوړلې یا یې مات کړي یو. که په لومړۍ لوبه کې د پاکستان پر ځای بله لوبډله وی، ډاډه یم چې د خواشینۍ کچه به مو دومره نه وه. هر کله چې په سیاسي ډګر کې له دغه ملک سره سیال شولو، بیا فکر نه کوم که د ورزشي میدان ماته دومره درد راکړي. موږ هڅه کوو چې د سیاسي ډګر غچ په سپورټي ډګر کې واخلو، خو لکه د تیر په څیر بخت یاري نه کوي.
او دغه ورځ هم راتلونکې ده. د تیرې ورځې لړۍ مهم ریکارډونه ګوربز د نړۍ په کچه لومړی وکټ کیپر توپ وهونکی شو چې د پاکستان خلاف زیات 150 منډې جوړوي. د دې وړاندې ام اس ډوني په 2003 کال کې د پاکستان خلاف 173 منډې جوړې کړې وې. مجيب الرحمن لومړی ورو توپ اچونکی شو چې په یو ورځنۍ سیالیو کې بابر اعظم په 0 سوځوي. تېره شپه نسیم شاه یو ځل بیا د میچ ګټلو وروسته ډېره کونوازي او نخرې وکړې. دا د نسیم شاه ډېر غټ ګول خوړلي. که هر چا ورباندې لاسونه مات کړه 60 میلیونه به ورکړم. که چا ورباندې ژبه ولسوالۍ غوڅه کړه 100 میلیونه به ورکړم. که چا ورباندې یرغل وکړ او ولسوالۍ ورسکوت کړه او ویډیو ماته په انستګرام راولېږله د ایلن ماسک او د بیل ګیټس سرمایه به ورپسې ولیکم په ټول د خرچې. نرخزي اجرا علاوه نسیم شاه ته لارښوونه. که چا درته وویل چې نسیم شاه مخ دې سپین دی پښې دې ولې تورې دي ورته ووایه د سپین موټر ټایرونه تور وي. دا زموږ د نظر راپور. زموږ ملګري فضل امیرزي ته هم بل نه ورولېږئ، بهتر نه پوسټونه کوي. تر بیا تر بل خپرونې په الله سپارم. د خپل ځان د خپل چاپېریال پوره خیال ساتئ او موږ په خپل دوکان کې ساتئ. د الله په امان.